تی بیا طالبانو له خولې نه راباسي که له خېټې راباسي دې باندې طالبانو ډېر بحثونه دي څه یې کوو که نه دا بیا تاسې خپله ګورئ خو یوه خبر کوم طالبانو چې د رسول علیه السلام په هغه باندې سوال کوي رسول صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی خېټه مې اسهال یم اسهال طالبانو که مرض ته وایي که نه چې په سهولیتو په اسانه تېر نه مواد وځي نبی علیه السلام ورته ویلې شات وخوره چې راغی وی دا خو نورم زیات سو بیا یې ورته ویلې بیا یې ورته ویلې اخر ښه سو دا طالبانو د رسول الله طب ده ما تاسو ته ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طب د مفرداتو ده راځئ یو بحث وکړو طالبانو طب د مفرداتو ډېر مفید ده که د مرکباتو ډاکټرانو سره یو علمي بحث وکړو بله ورځ یو خبریال لندن نه زنګ راته وویل موږ سره مرکه وکړو موږ ترجمه کې یو تحقیق اورېدلی مې نه په کومه موضوع باندې وي مې نه علمي موضوع باندې کې کوه مې داسې نه کوو طالبانو کله کله انسانان داسې کوي راځئ ډاکټرانو کې به نو په تلویزیون کې به یو بحث په دې باندې وکړو چې نن د مرکباتو طب چې افغانستان مخه نیولې ده دا ډېر مفید ده که د مفرداتو طب نو ولې بیا تاسې دا لرې که له منځه هغه مو وویسته چې اسلامي امت پوه شي په دې باندې چې دا ولې دې طالبانو دوی ملحدین اعتراض کوي په دې باندې چې اسهال مسهل ده وی هغه چې اسهال مرض دپاره داسې یو شی پکار ده چې زیږ وي چې دا کلمې راونیسي او شات خو مسهل دي طالبانو شات خو نورم اسهال ډېروي که دوی سوال کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طب باندې د دې طب دپاره طالبانو جواب علما داسې کوي وی دا داسې د طالبانو کله کله الله عز وجل داسې کوي د انسان په کلمو کې څوک پیدا سي داسې یو میکروب پیدا سي طالبانو چې انسان هر شی خوري هغه میکروب سره هغه څوک کیږي هغه میکروب سره هغه څنګه کیږي نو هغه طالبانو په میکروب بدلیږي مسهل ګرځي تر څو پورې چې له کلمو نه څوک لرې نسي هغه میکروب له کلمو نه لرې نسي نو نبی علیه السلام دې سړي ته ویلې وي ته شات وخوره د دې په خاطر باندې چې تا له کلمو نه څوک وځي میکروب وځي طالبانو د مامون الرشید په زمانه کې هم همداسې پیښه وسوله د مامون الرشید په زمانه کې ثمامه العبسي ورته ویلې د بني اسهال مرض ولګېد دې ورځې به 100 وارې تله ډاکټران عاجز ول علاج نه یزید ابن یوحنای ورته ویلې دا د مامون الرشید طبیب و طالبانو وخت لګو کنه ما چې په طب باندې د جبریل ابن بختشو او د حارث ابن بهدله خبر درته کړی حیرانه سوي به وي موږ اسلامي طب کې طالبانو داسې خلک درلودل جبریل ابن بختشو او حارث ابن بهدله طالبانو نن عصر کې به د طب خبر دي چې اورېدلی سر به د ګنګ سوي چې موږ سره کم اطبا درلودل د اسلامي امت موږ څنګه اطبا درلودل نن نشته ده نو هغه چې مریض سو طالبانو د هغه ورته ویلې یزید ابن یحنا ورته ویلې یزید ابن یحیا ورته ویلې وایي ده ته مسهل ورکوي نور ډاکټران ورته ویلې هغه مړ کېږي ته ورته وایې چې څوک ورکوي مسهل شی ورکوي ده ورته ویلې ده ته هم ټولې دواوې ورکړلې ښه نه سو مسهل شی ځکه ورکویه چې ده په معده کې یو میکروب ده چې هغه ښه دی جاري کړي چې هغه میکروب مکمل وځي چې ونه وځي دی نه جوړېږي رښتیا طالبانو همغسې سو علامه شهاب الدین علوسی رحمه الله وی د رسول الله طب هم لدیمه نن د رسول الله طب ته طالبانو چا کار نه ده کړی یو څوک قندوز ولایت کې د طالبانو دا څو ورځې ډېر کېږي ما ته کلک د ډېر وخت کېږي خو ما سره وخت نه دی ما ته لږ وخت راکړه زه مجلس ته سره کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طب ته مې وی ډېر کار کړی نو کېدی چې ترجمه خلاص وي درځم ډېر عکسونه شیان هم راولېږل چې د رسول الله سلام د طب یو دردمن ملا ته مې وایي که تحقیق مو اورېدلی ده چې راژوندی سي بیرته نو زه تا سره یو علمي مجلس کوم سمه ده والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير طالبانو دلته د عکرمه نه نقل کوي وی که څوک قرآن وی طالبانو ارذل العمر څوک چې د قرآن ډیر وایي الله هغه ارذل العمر ته نه رسوي صحیح ده
چې سړی قرآن ډیر وایي الله یې چاته نه رسوي، ارذل العمر ته الله نه رسوي. خو روح المانی طالبان وایي والمشاهد تکذب کلا القولین، مشاهد ته چې ګوري ډیر خلک قرآن وایي بیا هم طالبان ارذل العمر ته رسېدلي. والله فضل بعضكم على البعض في الرزق، الله بهتر کړي بعضی په بعضو باندې په رزق کې. فما الذين غکسان فضلوا، فما الذين ندیا کسان فضلوا چې بهتر کړل سوي دي په رزق کې په نورو، برادي رزقهم رد کوونکې د رزق، على ما ملکت ایمانهم فهم فيه سواء افبنعمت الله یجحدون، یا دوی په نعمت الله انکار کوي. والله جعل لكم من انفسكم ازواج وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال، ما بيانوي الله تمثالنا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا، الله بيان کړی د مثال، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، یو ګونګی وي، لا يقدر على شيء وهو کل، دی بار وي په خپل مولا، أينما يوجه لآيات أينما يوجه لا يأتي بخير، هر چیرته چې ولیږي مخیسی خیر نه راوړي. هل يستوي هو، آیا برابر د دی او هغه څوک چې امر کوي په عدل، وهو على صراط یعنې دوه نفر دي، یو نفر د ګونګی هم د چا چې ده په غبار ده، هر چېرته چې لاړ سي شر راوړي، او بل چې د امر په عدل کوي، دا دواړه برابر دي؟ نه. ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر، نه د امر د ساعت مگر لکه رب د سترګې، او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. الم يروا دوی نویني الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. څنګه مرغالو زی طالبان هوا دي ځان لاندې جمع کوي، کنه مزل کوي.